یوه عقیده به زه ستاسو د غیر مقلدو راواخلم، ستاسو د اصولو په رڼا کې به زه تاسو کافر ثابتوم. نن 26 جون 2023 دی. زه تقریبا 4 دن مسلسل په سفر وم. نن زه راغلم پېښور ته. ما بله ورځ یو کلیپ کړی حضرت علي غیر مقلد بلکې منکر حدیث د هغې په جواب کې، چونکې هغه چیلنج ورکړی نو ما د هغه چیلنج قبول کړی، هغه ته مې جواب ورکړی او زما په هغه کلیپ کې 3 خبرې وې. د ده چیلنج په جواب کې ده ویلي چې احناف دیوبندیان په قاعدو باندې کله نه تیارېږي مناظرې ته. نو ما درته ویلو چې دا ته الزام لګولی، بسم الله وکړه میدان ته راشه. زما اوله خبره دا وه چې یوه موضوع چې زمونږ کومه عقیده تاسو ته غلطه ښکاري، یوه عقیده راواخله، هغه به کېدو مخې ته. یوه عقیده به زه ستاسو د غیر مقلدو راواخلم، ستاسو د اصولو په رڼا کې به زه تاسو کافر ثابتوم. یو زمونږ یو ستاسو دی په هغې خاموش پاتې شوی دی، بلکل غږ یې پرې نه دی کړی. نمبر 2 ده ویلي چې الحمدلله زمونږ صحیح عقاید دي. ما ورته ویل بسم الله که میدان ته راشه، انشاءالله زه به ستاسو ګڼ عقاید شرکي به دې ثابتوم. دی په هغې بدن شپېلی کړی دی. 3 نمبر ده ویلي چې موږ د بدعاتو نه پاک یو. ما ورته ویلو چې د 50 نه زیات بدعات چې ستاسو د عقیدې او عمل کې به زه درته ثابتوم چې ستاسو عقاید بعضې به دي، بعضې اعمال هم دي، خو دی په هغې اصل چې کومه خبره وه د 3 وړو نه دی تښتېدلی دی، ځان یې شپېلی کړی دی، بوسو کې اوبه بولي دي. په هغې کې اخوا دېخوا خبرې کړي دي چې هغه سره موضوع سره تعلق نشته دی او دی همیشه هم دا کوي، په دې طریقې سره د تېښتې کوشش کوي. دا خبرې خو څه قابل جواب نه دي، خو بهرحال فضول بکواسات یې کړي دي. یو ځای کې اول نمبر یو ځای کې دی وایي خبره به کوو، ستاسو چیلنج ما ته قبول له عقاید به د آل دیوبند وي، استمداد او استشفا او پلان کې او پلان کې او پلان کې. زه ته وایم چې کذابه چیلنج تا ورکړی، ما خو صرف ایجابي چیلنج کړی، ستا چیلنج مې قبول کړی، جواب مې درکړی. باقي ما ستا هغه 3 خبرې متعین کړې وي او تا په هغې ځان شپېلی کړو. اوس مې درته په اوله کې در یادې کړلې، که په ذهن نه دي وتي نو هغه دوباره را یادې کړم. 2 نمبر دا خو ستا طرف نه موضوع، ما خو ویلو چې یو موضوع به ستا وي، یو به زما وي، کوچلو کوچدو باندې به خبره کوو، همیشه به ستا خبرې نه منلی کېږي او دا په مبادیاتو کې بیا پته لګېږي انشاءالله چې ته کومه موضوع مقرر زه کومه مقرر. زما کومه تا ته کفري شرکي ښکاري میدان ته یې کړه، ستا کومه ما ته ستا د اصولو په رڼا کې ښکاري زه به یې میدان ته کوم. په میدان کې به پته ولي انشاءالله چې په رڼا ورځ باندې تا ته ما اسمان ستوري در ونه ښوده، انشاءالله بیا به زما نوم بدل کړه. 2 نمبر دی دا خبره کوي ما ته وایي مبادیاتو مجلس ته به ته حاضرېږي او زه به هم زما نو بزدله خو دغه عمره دی، زه به زما پلان کې به دا وي. څوک مناظره نه کوي په هوا والوز، دا خو به په مبادیاتو کې تعیین کوو چې ځای به د چا وي، ستا به وي که زما به وي که درېمګړی به وي. باقي چې ستا ځای متعین شو، ستا نه زه دا من ذمهداري نه غواړم، مړه ته څه شی ډوډۍ وستې نه کېږي، تا نه به زه دا منظمه ته خدای خبر کړه اوبه وستې هم کېږي سوالګره په ټوله دنیا باندې وګرځېده، تا څه څه وکړه، شرم حیا خو نور څه نه دي نه خو چې جامې سړی وباسي وګرځي ځان شرموي، تا خو قسم دی هغې نه هم ځان زیات وشرموه، حیا خو در پکې شته دی. ستا نه زه دا من ذمهداریانې نه غواړم، دومره نر نه چې ته ما ته من ذمهداریانې راکړې. بهرحال دا تر اوسه پورې د 50 نه زیاتې مناظرې زما شوي ستاسو د غیر مقلدو سره په هغې کې اکثریت وي. تر اوسه پورې ستاسو د طرف نه هیڅ دا شرط تا چې د شیخ افضل سره زموږ بازي شوي دي په ریکارډ باندې د کلام مناظره وغیره، هغوی تر اوسه پورې دا چیلنج لګولی ته موږ سره مبادیاتو کې کښېنې، خو ما ته پته ده د مبادیاتو په نوم باندې راځې، نو مبادیاتو په نوم باندې راځې او تېښته کې دغسې وکړه تکړه شه. تر اوسه پورې مبادیاتو ته زه نه یم تللی، کس ورته لېږم مبادیاتو کې صحیح د موضوع تعیین وشي، په هغې کې تاریخ وخت ځای د هغې لپاره زه خپل وخت نه خرابوم. چلو ته د هغې نه هم تېښته کې، بسم الله وکړه، یو موضوع پر روان کلیپ کې ته ووایه چې د علمای دیوبند دا عقیده کفري شرک کړې چې یقینا زموږ عقیده الزام باندې لګې. یو عقیده زه ستاسو په میډیا درته وایم، تاریخ ټیم ځای تعیین د افرادو په دغې کې وکړو، 4 به 5 به 100 به، باقي د ځای او د تاریخ او د ټیم خبره به خفیه وساتو. نمبر ما ته راکړه، په هغې به در سره رابطه وکړو دې لپاره، یا به زه د نمبر درکړم د هغې لپاره دا مجلس هم تې وباسو، ستا دا بانه مونږ ورکه کړو. بل خبره دی دا کوي وایي مناظرې نه بعد به مباهله وي، نو زه درته وایم حضرت علي صاحب ښځه بچي د ځان سره راوله بیا مناظرې ته چې کله د حق نه منو انشاءالله مباهله به هم در سره وکړو، هېڅ خبره نه ده. ستاسو ځینو غیر مقلدو سره هم کړي دي، تاریخ یې ولټو، د هغوی انجام څه شو هغه به انشاءالله درته ښکاره شي. بیا 4 نمبر کې دی وایي دا مناظرې به مسلسل وي، دغسې نه چې به یو ځای به لږ میاشت بعد 2 میاشت بعد مړه کوو به یې ته میاشت بعد وایي هفته په هفته به یې کوي، انشاءالله زموږ کار دی. بسم الله وکړه، یو ځل میدان ته راشه، خو اولنۍ ته غاړه کېږده، تېښته مه اختیاروه، فاسد شرطونه مه لګوه، انشاءالله ستا غیرت زه میدان مناظرې ګورم. تاسو کې میاندو هغه راوړي نه دي چې موږ سره کښېني، ته پکې څوک یې ګونګوټه چې اوس د هغه طرف نه راځي موږ چیلنج کې تر خپلو مشرانو نه به اوس وکړه، او دا قسمه فاسد شرایط بیا کېږدوئ تاسو په اخره کې. نو
او 5 نمبر دی وای تاویل چې په موږ به الزامونه نه لګي واقعي چې هغه زموږ په کتابونو کې وي ما دا نه دی ویلي ما ویلي زموږ په دا مې نه دی زموږ په کتابونو کې وي ما ویلي چې هغه واقعي زموږ عقیده وي لفظ د عقایدو مې ویلی دی لفظ د کتاب مې نه دی ویلی دا ته الزام لګي په موږ باندې ما ویلو چې ته کوم زه چې تا ته کوم څه وایم هغه به یقینا ستا عقیدې ته به تسلیموي زموږ عقیده الزام به نه پته انشاءالله ته چې موږ ته څه وایې چې کم از کم دغه عمر وي چې واقعي زما عقیده وي دا ته چې استمداد کې د مړو نه مدد غوښتل او پلان کې زه تا ته بار بار وایم په دې زما د بریلیانو سره مناظره شوې ده د صفیانو نه څو کاله مخکې په دې باندې زموږ مشرانو کتابونه لیکلي ته به هغه په ما باندې الزام لګوي نو زما عقیده یو شی نه ته په ما راته زه بس شی وکړي زه به هغې تا سره بیا څه وکړم او دویم د ستاسو پلانکي کتابونو پلانکي ګورئ په دې ځان پوه کړه مناظره چې کېږي په مجهول دعوو باندې نه کېږي په مجهول موضوعاتو باندې نه کېږي موضوع به متعین کې چې د پلانکي عقیده ده ستا زه به متعین کوم ستا پلانکي عقیده ځکه باقي به یو موقف ته لرې یو به زه لرم باقي به ته خپل دلیل راوړې زه به خپل راوړم چې یو شی معلوم نه وي ته به هغه غرولې بل به هغه غرولې څه به جوړېږي د هغې هغه هېڅ څه فایده نه کوي ته مناظره خدای خبر پېژنې مو که نه بیا دې مخکې وایي ما ورته ویلي وم دا منکر حدیث دی اصل کې نو ما ته وایي تا ما ته مخکې دا ویلي و ما درته ویلي زه منکر حدیث وم ما توبه ویستې ده ګوره ما تا صرف په ده عمر خبره نه کېدل ما تا ته ویلي چې تا ویلي دغه کوم حدیث د بخاري شریف د انه لیسمع قرآن علیهم تا ویلي چې دا د قرآن نه خلاف دی ما ویلي غیر مقلدین چې دی هغه د قرآن خلاف نه وایي د بخاري ګڼ احادیث دغسې حیات النبي صلی الله علیه وسلم په باب کې بعضې حدیث دغسې سماع الموتا په باب کې بعضې احادیث دغسې بعضې په استشفا په باب کې بعضې احادیث چې هغه نور غیر مقلدین خو هغه مني او تا هغې تر قرآن نه خلاف وی آیا د دې قسمه او دغسې ګڼ دي مثال که زه تا ته شروع کړم ګڼ دي که میدان پې لګول غواړې بسم الله که راشه ته هغې تر قرآن نه خلاف پې منکر حدیث یې په هغه ځای کې او غیر مقلدین هغې ته نه وي تا د هغه انکار حدیث نه توبه ویستې که نه کوم چې د منیر شاکر نظریه وه ته په هغې باندې خاموش یې تر هغې جواب ما ته نه کړې سره بوسو کې اوبه بوځې وایي ما توبه ویستل نظریات خو دې هم هغه دي نو دا څنګه ستا توبه ده بیا دې مخکې وایي د ابو هریره مبارک نو ګونګوټه ته ما سره مخامخ شه انشاءالله ولې زه به تا ته وښیم چې ابو هریره زموږ ته غیر فقیه چا ویلی که زموږ کتابونو کې هم راغلی زموږ اکابرو یې واپس زموږ احنافو یې واپس رد هم کړی دی او ستا کتابونه که زه تا ته در وښیم ستا په کتابونو کې غیر مقلدینو په مشرانو په خپلو کتابونو کې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته غیر فقیه ویلی دی حواله زما په ذمه غیر مقلدینو صحابه کرامو ته فاسقان ویلي حواله زما په ذمه ستاسو د مشرانو کتابونه د مسلم حضراتو مخکې دی 8 نمبر کې وایي غټ منکر حدیث خو تاسو یې وي سرفراز خان صفدر امام اهل سنت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب مولا یادوي وایي هغه لیکلي چې اخبار احاد باندې د عقیدې ګاډی نه چلیږي نو ته چې مخامخ شې انشاءالله به ستا ته وښیم چې دا شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحم الله نه دي لیکلي هغه ناقل دی د امام نووي رحم الله لیکلي دي دا حافظ ابن تیمیه رحم الله لیکلي هغه خلکو لیکلي چې کم از کم تیم خپل نیکونه ګڼي انشاءالله میدان مناظره کې به درته زه بیا دا در وښیم او بیا به درته زه عقاید کېدم چې په هغه کې اخبار احاد راغلي ته نه منې انشاءالله میدان کې به بیا پته ولګېږي چې ته څومره غلط بیاني کې او مخکې بیا دې دا خبره کوي چې تا پلانګیزي کې عبارت دغسې ویل او دا صرف دا طریقه د تیښتې وي چې به دې ځان خلاصي تا سره به دې بحث کې نه غورځم خو دغومره درته وایم الحمدلله صرف تا ته جواب در کومه الله تعالی دې ما نه تکبر نه بچ کړي الحمدلله زه هر کال طلبو ته 2 سپارې 3 سپارې ترکیب کو محراب ورته وایم البته دا ځي یو ځینم کې د انسان نه سبقت لساني وشي اگر دې دا مطلب نه شغله نه ورسي خو دغه ستا حماقت دی او قمقلتوب دی چې دغه ته خو ناست یې هلته به یو څیز باندې 200 پیرې سوچ وکړي هغې نه پسې وي مناظره کې دغسې وي درس کې دغسې وي یو څیز په منډه سوي یو نیم څیز تر سړي نظر لا نړ شي نور الحمدلله منصرف غیر منصرف داسې نه موږ د تا غونته کې موټانو ته ورښایو بیا بله دې خبره ده دا کړې ده ما په هغه تیر کلیپ کې یو ضرب المثل ویلی و هغه په نفت العرب کې دی انفن فی الماء و استن فی السما دې په هغې دا اعتراض کړی دی وایي دلته را حمزه وصلي ده دا نه غورځي وایي دا غورځېږي او تا نه ده غورځولې دا انفن فی الماء و استن دی نه دی دی وایي د حمزه دلته غورځېږي الان کې دې قمقل ته دا پته نه شي دا استن دا فعل وزن دی محموز الفا او فعل وزن د مصادرو د مجردو نه دی په دې کې د حمزه د نفسي کلمې د لکه امرون دویم نمبر او که حمزه وصلی هم شي نو بیا هم په خاص معنی کې به د حمزه نه حذف کیږي لکه مثال انشراح چې دا
علم او خاص نوم د امرئ او ښځې دپاره وګرځي نو انشراح کې د حمزه و بیا نه حذف کېږي قانون د عمر زده او په اصطلاح د اهل فن کې د تحویل حمزه الوصل الى حمزه القطع دې ته ویل شي کتاب د هغې دپاره الاملاء والترقیم قواعد ونصوص. دریم نمبر زه دته وایم د نفحات العرب چې څومره نسخې دي ته هغه اوچتې کې بسم الله وکړه د ضرب المثل هلته موجود دی تقریبا د شپږو نه زیاتې نسخې نن ما وکتې هغې دپاره مختلفې هغه ما راوښتې نن چې زه کله راورسېم د هغې نه بعد په ټولو کې استون ذکر دی هلته وستون نه دی ذکر په یو کې هم دا نشته دی په ټولو نسخو کې د حمزه د لاندې کسره ذکر ده نو دا استون مشهور دی او خلاف د مشهور دا فاسد او باطل دی ځکه دا شهرت وزثاني ده او په وزثاني کې چې کوم شی ذکر شي نو د هغې خلاف د هغې حذف بیا نه کېږي هغې دپاره ته کتابونه ټول کیدی شي. او څلورم نمبر مولوي صاحب په دې باندې ځان پوهه که د ما چې پیش کړی دا ضرب المثل په طور ما پیش کړی ویلی مې او په ضرب المثل کې چې کوم شی ذکر شي د هغې حذف نه کېږي ځکه هغه بیا په خاص مثال باندې دلالت نه کوي لکه دلایل الاعجاز وګوره مسلماني وګوره دې ټولو وګوره هغه ټولو دغه لیکلی دي خو ته خو سیز په خپله غلطي هغې خو بهرحال دغه موضوع کې زه زیات نه ورځم ته مخامخ شه انشاءالله العزیز هغې کې ما ورته عربي عبارت وایو قرآن به وایو تفاسیر به وایو احادیث به وایو انشاءالله کتاب به تم ماته ښیې کتاب به زه هم د تا ته ښیم چې په کتاب څه قسمه اعراب نه دی لګېدلی زه به انشاءالله سند هم ویم متن به مې ته مخامخ شه د نر بچی شه بې غلطي راوباسه نه هغه بس که ګوډ کې کمره کښېنه د یو چا سبقت لساني راواله د غلطي نه عمر بهرحال زه بیا وایم خبره اوږدېږي انتخاب کړی تا لپاره ته په هغې ځان شپېلی کړی دی ما تا ته ویلي اول نمبر 1 ما ته ویل چې یو موضوع تا ویل چې په قیدو دي تختي ما درته جواب درکړو چې یو موضوع متعین کا یو عقیده زموږ متعین کا چې تا ته کفر شرکي ښکارېږي یو عقیده ستا متعین کو د غیر مقلدو ستا نه د غیر مقلدو ته چې څوک یادی اګر ته منکر حدیث د غیر مقلد هم نه تا د هغې نه تېښته وکړه دویم تا دا وکړي وه چې د الحمدلله سلفیانو عقاید ټیک دي نو چې ته ورته ټیک وې میدان ته راشه که نه زما عقاید خو زیر باز ګرځې زه په خپلو عقایدو نه تختم الحمدلله که لس کاله را سره پرې مناظرې کې انشاءالله درته په میدان کې یم میاشت پس کې کال پس کې 15 ورځې پس کې چې کله دې خوښه وي یو مناظره ختمو د بلې موضوع به لیکو انشاءالله فاسد شرایط مه لګوه نو ته په خپلو عقایدو ولې نه احتیاط کوې ولې تختې که بیا دغسې ووایې زموږ څه عقاید نشته دی د اهل حدیثو. دریم نمبر د ویلو زموږ عقاید د بدعتو نه پاک دي زموږ اعمال ما ورته بسم الله وکړه 50 نه زیات موږ در باندې رساله لیکلې ته جواب نشي کولی څه وکړه 3 کاله وشو ته میدان ته راشه بسم الله وکړه 50 نه زیات بدعت تاسو کې زه شمارم دې 3 خبرو جواب یې نه دی راکړی اول کې ما ویلې اخر کې بیا ویلې چې دې سړي کجورې خو شروع کړي دي خو لږ بادام هم غیر مقلد ولې چې د حافظې برابر شي باقي اخره کې بدماشي هم کړلی زه به دا وکړم زه به دا وکړم انشاءالله چې کله دې زړه وشو میدان ته راشه الحمدلله تا غوندې بیا موږ ډېر سمو خو موږ دغه نه کوو علمي میدان کې ګرځېږو هغه کوو ما ته معلوم یې بیا اخر کې الفاظ هم غلط استعمال کړي دي بیا وایي زه غلط الفاظ نه وایم ته چې څومره بد زبان یې ما ته وایي دته اخلاق نه دي ښودلي ده یقینا دا ما چې څه ویلو تېر کلیپ کې تیزه ژبه مې استعمال کړو ستا ژبه مې بنده کړه په هغې مې ستا رد عمل کې ویلو هر ځای کې به بکواس کې چېرته ودرېږې خپل حقانیت بیان کړه نو دا ضروري ده چې ته دومره لوی لوی ائمه یاد کړې دومره لوی لوی امامان یاد کړې ته دومره لوی لوی اکابر دومره لوی لوی خلک پلانکي دا او پلانکي دا او احناف کته او احناف پورته قرآن خلاف میدان ته چې راوبلم دله بیا تختې راغې نه حالت دې دغه وي او چغې دومره نیغې نیغې وباسي ګیدړ مثال دی بچ زمری وګورې بیا تېښته کې راغځي بسم الله وکړه میدان ته راشه هسې چغې مه وهه انشاءالله په میدان درته درخواست چې موږ به غلطۍ وي که ته به غلطۍ خو زما امید دی چې ته نشې راتلی زهر و ډرمس کلی شي نشې راتلی بله زه په انتظار یم مخکې فضول بکواسات مه کوه ما فضول خبرو ته ځه 3 خبرې درته ما کړي صرف د هغې جواب راکړه فضول خبرې مه اوږدوه زه به په انتظار یم انشاءالله العزیز منځ کې بیا اختر دی چې د مناظرې تعین وکړو زیاتې ورځې به کې نه لږېږدو موضوع تعین کوو زه تا ته رسمان ستوري بیا درښیم خو ته به مناظرې ته کښېنې بل څوک به نه کښېنې ته به مناظرې ځان سره 4 معاونین کښېنې 15 کښېنې بسم الله وکړه کښېنو او هغې دپاره بیا مخکې ځو انشاءالله العزیز